د کوټي او چمن اوسیدونکو د افغان ځواکونو څخه ملاتړ او پنجابي پوځیانو څخه بیلتون اعلان کړ. د چې چمن اوسیدونکو تازه په دې اړه څه ویلي دي هیله دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د چمن پرلت کوونکي وایي د افغانستان ملي اردو زموږ ساتونکي دي. په سپین بولدک کې تېره ورځ د پاکستاني ځواکونو له لوري په ځایي خلکو د بېرحمانه برید په ځواب کې د افغان ځواکونو د زړور اقدام ستاینه وشوه. په چمن کې ګڼو لاریونوالو د پاکستان پوځ خلاف شعارونه ورکړل او د افغانستان ملي اردو خپل ځواکونه او ساتونکي وبلل. د دې لاریونوالو مشر په خپلې وینا کې وویل افغان ځواکونه زموږ ساتونکي دي او که چیرې پر وخت د دوی اقدام نه وای پنجابي پوځ به موږ خطر او مار کړي وای. تر هغو چې ډیورن کرښه وي پاکستان د پښتنو له قتل عام نه تیریږي. موږ د افغان ځواکونو د زړور اقدام ستاینه کوو او خبرداری ورکوو چې که بیا ځلې هر ځواک د دې ملي اردو مقابل کې ودرېدل موږ به یې پر وړاندې راپورته کیږو. یو ځل بیا په وزیرستان کې له پښتنو سره د پاکستاني پوځ روان ظلم او زیاتی وغند او د پاکستان خلاف شعارونه یې ورکړل. تېره ورځ پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر ځایي خلکو ډزې وکړې او په مقابل کې د افغانستان اردو اقدام وکړ او پاکستاني ملیشې له ډیورن کرښې هاخوا ان تر چمن پورې وزغلول. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پای پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.